د ژمي پیل او د لیلامي ژمني لباس اغوستونکو تود بازار. دا د پلازمینې کابل د لومړي ناحیې د پامیر سینما سیمه ده. دلته په هر فصل کې د لیلامۍ توکي ډیر موندل کیږي او په دغه سیمه کې د ښار د نورو ځایونو په پرتله ګڼه ګوڼه زیاته وي، ځکه د اړتیا وړ ټول لیلامي توکي هم دلته پیدا کیږي. محرم علي سره د نورو ملګرو یې د کاروبار د نشتون له امله د پامیر سینما په دغه سیمه کې لیلامي پلوري. زه دلته لیلامي لباسي توکي لکه پتلون، بنین، جانفر او ورته نور شیان خرڅوم. کاروبار اوس دومره نشته، بیروبار زیات دی، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. زه له کلونو راهیسې په دغه سیمه کې لیلامي توکي خرڅوم. لیلامي ارزان هم دي او هم ښه کیفیت لري، خو په عموم کې مو کارونه د پخوا په څیر نه دي. په افغانستان کې له تحولاتو راوروسته ډیری هغه کسان چې په تیر نظام کې دنده درلوده بیکاره شوي دي، چې له ډلې یې اوس ډیری په دې بازار کې د لیلامي توکي پلوري او په همدې ګزاره کوي. زه له 1494 کال را په دې خوا په ملي اردو کې ضابط وم. د کندهار په 215 تل قلي اردو کې مې 8مه رتبه وه او 14,200 افغانۍ معاش مې و. په دې نظام کې بېدندې سوی یم. اوس دلته لیلامي خرڅوم، کارونه مو هم نسته، بس فقط خپله ورځ تېروو. د پامیر سینما سیمې ته هره ورځ سلګونه کسان د لیلامي توکو اخیستو لپاره راځي او تر ټولو ښه بازار پکې د ژمي ګرم لباس لري. دلته راغلي پیرودونکي وایي چې ډیر ښه او ګرم د ژمي لباسونه پیدا کیږي او بلې خوا په ډیره مناسبه بیه وي. والا راغلل ما 2-3 ماشومان دي چې د ژمي لباسونه ورته واخلو، الدام ډېر جګ دي، کاروبار هم نشته ده او بیکاري هم ده. د لیلامي ښه کیفیت لري، نسبت نوي ته ښه دي، د ژمي لپاره ښه ګرم هم دي او ماشومان ښه ساتي. دا خو واضح خبره ده، د ژمي په راتګ سره دلته دا د لیلامي شیان دلته زیات راځي او ښه شی هم پیدا کېږي. او بله خبره دا د ټولو مهمه چې زموږ او ستاسو اقتصادي وضعیت د ټول افغانستان خراب ده، نسبت دلته قیمت ته په کتو سره ښه شی پیدا کېږي. او زه خپله هم راغلی یم، ګورم چې ګڼ شیان د ځان دپاره، د فامیل د ماشومانو دپاره د راتلونکي ژمي د امادګۍ په خاطر باندې واخلم. په هیواد کې د روانې بیکارۍ په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي چې دوی د ایلو نړیوال سازمان سره هم خبرې کړي دي چې د یو تړون پر بنسټ به 65,000 افغان کارګر له هیواد بهر د کار کولو لپاره ولیږي. موږ د ایلو نړیوال سازمان رئیس را وغوښت او ورسره مو خبرې وکړې. ورته ومو ویل چې زموږ د ملت درد یوه بوجۍ وړه بوره، غوړي او ورته نور شیان نشي ختمولی. زموږ د خلکو سره همکاري وکړئ. زموږ ولس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. موږ د ایلو سازمان غړی هیواد یو. په دې سازمان کې 195 هیوادونه دي. نو موږ د دې سازمان رئیس ته وویل چې هر هیواد باید زموږ سره 15,000 مهاجر ومني، نو دلته بیا فقر تر ډیره کمیدای شي. موږ پلان لرو چې ډیر افغان کارګران نورو هیوادونو ته ولیږو. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هیواد کې نسبي امنیت راغلی دی، خو نن سبا ډیری افغانان او لوستي ځوانان په هیواد کې دننه له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د پلازمینې کابل لومړۍ ناحیه، هغه ناحیه چې د هر موسم په راتګ به کې د لیلامي پلورونکو بازار ګرم وي. دا چې ژمی په راتلو ده، نو دلته تاسې ولیدل چې ډیری خلک لیلامي پلورونکو ته راځي تر څو د ژمي لباسونه وپیري. په دې کې ډیری هغه کسان هم دي چې په پخواني حکومت کې دندې درلودې، اوس بې دندې دي، لیلامي پلورلو ته یې مخه کړې ده. عبدالله حیدرسی، CMG، کابل.